نو که دغه حروف نن موږ صحیح زده کړو انشاءالله د دې معنا دا ده چې موږ او تاسو د قرآن شریف ټول حروف په صحیح توګه باندې زده کړل. سا الف، بعضې خلک الف وایي، الف دا دواړه سونډې سره جنګي، دا صحیح نه ده. الف دا د پاسه غاښونو سر چې لاندې سونډې سره ولګېږي دې نه الف ادا کېږي. ثا دا باریکه ادا کېږي، نرمه ادا کېږي. دا د ژبې سر نه ده، دا د ژبې سر دا چې د پاسه غاښونو سر سره ولګېږي، همدغه د سر سره ولګېږي نو دې نه ثا ادا کېږي. ذال کې قوت نه وي، ذال د ژبې سر پاس غاښو سره، دا وړکی فرق ده پکې. ذال د ژبې سر پاس غاښو سره ولګېږي او ذا کې د ژبې سر لاندې غاښو سره ولګېږي.